سلامونه ستړي مشئ په دې هیله چې ټول جوړ او روغ وئ. څه غورې دي، څه قصې دي، څه حالونه دي. دا خو پېژنئ، دا مستر بیسټ دا ډېر زبردست. خو خیر دې په مرد موږ خبر نه کوو، موږ خپل تاسې د هغه په مرد خبر کوو، د خپل برنامې په مرد خبر کوو. نن ورځ مو داسې یو افغان ټاکلی دی چې تاسو هغې سره ډېره زیاته مینه لرئ. هغه داسې یو انسان دی چې مکمل هغه ټول ژوند یې په هغه کې تېر شوی. فعالیت او سوشل میډیا او خلکو سره کېناستل او خلکو سره ټوټېدل په دې کې تېر شوي دي. تاسې راځئ چې زه هغه وکړم، څه ورته وایي چې دغه ځوان وګورو، دا ځوان وګورو. مخکې له دې چې دغه ځوان وګورو، تاسو چینل ته سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ، کومنټ یې کړئ. وایي انشاءالله ډېره ډېره مننه. نن ورځ چې دی رحیم صدیقي دی، رحیم صدیقي دی. ودرېږه چې دا څه وایي. یوټیوب چینل مې جوړ کې، نو که سبسکرایب کوئ هم مننه او که نه کوئ بیا هم یو جهان مننه. T20 ورلډ کپ ته ما سټوډیو باندې کار شروع کړی دی. ما یو کوچنۍ ویډیو پکې اچولې هم ده، تاسو هم زما دغه نیو سټوډیو کتلی شئ. بعضې نور کارونه یې پاتې دي، انشاءالله تر T20 ورلډ کپ پورې آماده کومه. دغه لینک کې زما د ټیک ټاک په بایو کې دی، کلیک یې کوئ او سیده زما یوټیوب چینل ته تللی شئ او مهرباني وکئ سبسکرایب یې کئ. بله خبره زه دا وکړم چې زما په نوم باندې زیاتره فیک اکاونټونه جوړ شوي دي، ټیک ټاک کې هم یوټیوب کې هم. اوکې ډېر ښه ماشاءالله. چینل یوټیوب یې جوړ کړی، چینل یوټیوب یې اوس جوړ کړی که نه، دا باید ډېر مخکې جوړ کړی وای، ډېر مخکې باید جوړ کړی وای. ولې اوس هم ډېر وخت دی هغې لپاره چې فعالیت وکړي په یوټیوب کې، ځکه چې دا یو داسې یو انسان دی چې دغه دې سره ډېر خلک مینه لري، ځکه چې د افغانستان بیرغ یې په هر یو ورلډ کپ کې دی ورغلی دی، د افغانستان بیرغ یې نمایش ورکړی. دا هغه افتخار دی د افغانانو لپاره، دا افتخار دی، ځکه چې په دومره مجموعه کې یو افغان جګیږي، دا جرأت کوي چې ځان لوڅ کړي، مثلا د افغانستان بیرغ په ځان ووهي، او لومړنی کس فکر کوم چې دغسې کار یې کړی په ټول افغانستان کې. آفرین، والله چې آفرین. دا هر څوک نشي کولی، والله که هر څوک کولی شي، هم جرأت نه لري یو، هم چنان مثلا پیسې، دا پیسې مصرفېږي. تاسو د یو هېواد نه ځئ بل هېواد ته مثلا هلته نمایش ورکوئ، دا پیسې مصرفېږي، هوټل دی وروره، خوړل دی، دا عجیبه کامه خبره خو نه دی. الله چې آفرین یې بخدای، آفرین یې، زه آفرین ورکوم، قسم دی. ډېر خلک به ده سره خلاف وي، ولی په دې کار یې زه صرف زه د آفریني ورکوم. هغه چې داخلي څه موضوع دی د افغانانو خپل تر منځ کې، هغه په قصه کې والله که دا سړی دی خپل کار کوي، که ما سره څوک جنګ کوي، که زه دا سره کوم، زه په چا بریک هم نه نیسم. اوکې بل ویډیو یې راوګورو. ملکه I love you. I love you too. چې یو کپ زهر وې ډېره واده کوو. او دغې مجردانو ته مې ورکړی وې، کور یې ورانه کې بریدونه یې وینې څاڅکي، سترګو دی ګوره دومره دا وایي چې کور یې ورانه کې، دغه یې ډېر زبردست دی. راته داسې غاز ورکوي، داسې کاش ورکوي، کور یې ورانه کې، کور یې ورانه کې. نه دا څوک نشي کولی، هغه خپل تالنت لري په دې کې، زه خو یې نشم کولی، کیدای شي بل ډول شي، ولې په هر صورت نمسته موږ هم لرو. نمسته موږ هم لرو. اوکې بل ویډیو ته یې راشه چې بل ویډیو کې څه وایي. خپل وطن ګل وطن، هر چاته خپل وطن کشمیر دی او ماته کشمیر دی د افغانستان سپیرډا ګونه. زمونږ د افغانانو ویاړ راشد خان هم افغانستان ته رسېدلی دی. راشد خان افغانستان ته تقریبا 15 کاله وروسته لاړو او په افغانستان کې پسرلی هم شروع دی. خپل وطن خو خپل وطني که نه. کوشش وکئ چې د افغانستان هغه ښکلا په نړۍ باندې وګورئ او نړیوال افغانستان ته وهڅوئ چې راشي او د افغانستان ښکلا هم وګوري. مینه خپره کئ، یو بل ته مینه ورکئ، د یو بل په پرمختګ باندې خوشحاله شئ، نفرت د یو بل نه مه کوئ. زمونږ د افغانستان رمباړیزین کرته پورته شي، بیرغ دې کس ونوړو، بیرغ دې کس ونوړو او خپله به په نورو. تاسې وګورئ چې
پرښتوني سره مثلا په خبرو کې سوز و درد و ولا چې دا عادي خبره نه دی ورور ځکه چې هر څوک کولی نشي در کوم خبر دی وطن په مقابل چې خپل هغه درد بیان کړي دا د هر چا کار نه دی کېدای شي د ډېرو خلکو زړه په درد کوي که نه ولې نشي بیانولی ولا چې نشي بیانولی دا سخت دی یو خو داسې دی چې د خلکو ته تمثیل ښکاري خلک فکر کوي چې تمثیل کوي یا مثلا دروغ وایي یا د فالوورس په خاطر او یا هم د لایک په خاطر یا د بل شي په خاطر والا جدي وایم ولې ځینې دي چې ریښتوني سره وطن سره بېحده مینه لري نو زه نشم ویلی چې زه څومره مینه لرم وطن سره افغانستان سره افغانانو سره تاسې نه پوهېږئ الله چې نه پوهېږئ تاسې قسم دی نه پوهېږئ او زه وایم نه چې زه څومره مینه لرم ځکه چې څوک په قدر نه پوهېږي په د دې خبرو د بیان په قدر چې څوک پوه نه شي نو سړی څه نه هغه خو نه یم چې زه ووایم ولې راځو رحیم صدیقي ته نه وي رحیم صدیقي چې د نړیوال په سطحه فوق العاده ځلېدلی انسان دی او د افغانستان یو افتخار دی موږ ویاړو پې او کله چې داخلي په مسایلو کې هر چا سره په خپل منځو کې مشکل لرو هغه نو بیا نورې ویډیوګانې زه اچولی شم چې زه سره کوم ته په ټیک ټاک کې مې لږ زره په عذاب کوم دلته نه په ټیک ټاک کې په عذاب هم صبر وکړئ داسې ښه روایي داسې کار پرې وکړم چې ښه په خوند سره داسې صبر وکړئ ښه نو دغه و د نننۍ ورځې ویډیو په دې هیله چې ویډیو څخه مو خوند اخیستی وي او جالب تمام شوی وي نو که چیرې تاسو د بل ټیک ټاکر ویډیو غواړئ نو کمنټ کې حتما ولیکئ منشن یې کړئ یا ولیکئ چې زه د هغې ټیک ټاکر په مرزه تاسو ته بیان وکړم ښه وخت ښه شوي چاو